السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خپلو ملګرو سره په دې لاره باندې تیریدلو د ملګرو په دغه قبر باندې نظر پرې وتلو چې انتهایی غټ قبر دی. ملګرو دا ویل چې تاسو یو څو خبرې وکړئ چې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه څه وه، آیا دومره اوچت قبر به موږ جوړو؟ امام ترمذي رحمه الله یو حدیث ذکر کړی دی د علي رضی الله تعالی عنه. علي رضی الله تعالی عنه فرمایي یو کس راغوښتل ویل الا ابعثک على ما بعثني به النبي صلی الله علیه وسلم، آیا زه تا په هغه څه باندې نه لیږم څه باندې چې زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم لیږلی وم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ماته دا ویل چې هیڅ یو داسې قبر مه پرېږده مشرفا چې هغه د ځمکې نه اوچت الا سویته، مګر هغه به ته برابرې، یعنې که قبر ډېر زیات اوچت هغه برابر کا. امام ترمذي رحمه الله د اهل علم قول ذکر کړی چې دومره پورې قبر اوچتول پکار چې خالي پته یې لګي چې یاره دا قبر دی، د نورې ځمکې نه پته لګي دې لپاره چې څوک پې قدم کښېني یا څوک پې کښېني. الله رب العالمین هم حرم ته بوځه، مدینې او مکې ته زما سره هم، ځکه زما هم په زړه باندې لوی ارمان دی. هلته م الله رب العالمین بوځه، هلته به تاسو دا قبرونه وګورئ، خالي معمولي غوندې نښه به تاسو له ښکاري چې یاره دا قبر دی. نو دومره اوچت قبر دا د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده، بلکې لکه تاسو دې قبر ته وګورئ یو خو پوره انتهایی زیات اوږد دی، اوږدوالی انتهایی زیات دی، بیا د هغې سره اوچتوالی هم تقریبا زما تر دیزې پورې را رسیږي. دغه د الله د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه نه وه، بلکې پکار دا دی چې مونږ خپل قبرونه د سنت طریقو مطابق برابر کړو، ځکه چې په هغې کې اجر او ثواب الله رب العالمین انسانانو له ورکوي. چونکې د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې اسلامي حکومت و، نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره طاقت و، نبي صلی الله علیه وسلم ځکه علي رضی الله عنه لیږلی و، علي رضی الله عنه بیا ځکه وروستو فوجیان لیږلي دي چې یاره تاسو لاړ شئ قبرونه برابر کړئ، د شریعت مطابق یې کوئ. موږ سره دغه وس نشته دی، موږ سره دغه طاقت نشته دی، نو خپل قبرونه زما ټولو وروڼو ته دا درخواست دی خپل قبرونه برابروئ د سنت طریقو مطابقه، چې ځمکې سره یې معمولي غوندې پته لګي دا زمونږ قبرونه والا به ډېر زیات غوره وو که صحابه کرام به ډېر زیات غوره وو. صحابه کرام ډېر زیات غوره وو، هغه د الله اولیاء وو. په قرآن مجید سره ثابته خبره چې الله رب العالمین د هغوی نه راضي دی. د هغوی قبرونه ګورې د ځمکو سره معمولي غوندې پته یې هم نه لګي، معمولي غوندې فرق یې، او زمونږ قبرونه ډېر زیات اوږده نو دغسې قبرونو نه ځان وساتئ.